سلامونه ګرانو کتونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته له ټیلیګرام چینل څخه د پیسو ګټلو طریقه وښیم چې ټیلیګرام چینل څخه څنګه پیسې ګټل کیږي، څه شرایط لري، څومره پیسې ورکوي او څه قوانین او مقررات دي. نو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده یوټیوب چینل مونټایز کیږي او یوټیوب هم موږ ته د ویډیوګانو د اپلوډ لپاره پیسې راکوي. اوس ټیلیګرام هم دغه قابلیت پیدا کړی، څو میاشتې کیږي چې دغه قابلیت په ټیلیګرام کې هم راوتی چې موږ کولی شو چینل جوړ کړو او خپل چینل کې چې نشرات کوو، مثلا لیکنه اچو، عکس اچو یا نور څیزونه نشرو، د هغه په بدل کې ټیلیګرام چینل راځي موږ ته پیسې راکوي. دغه پیسې ډېر په اسانه سره هم موږ راویستی شو. مثلا بانک اکاونټ ته اړتیا نشته، ایډسنس اکاونټ ته اړتیا نشته، مستقیم ټون کیپر ته رسیږي، په ټون کوین موږ ته پیسې راکوي. نو دغه شرایط څه دي او څنګه به موږ د پیسو والا چینل جوړو او مونټایز به څنګه کوو، راځئ دا ټول به زه تاسو ته په ویډیو کې ووایم. که لومړی ځل مو د زموږ له چینل لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. ښه نو ملګرو، زه غواړم لومړی تاسو ته د ټیلیګرام چینل د ارننګ شرایط ووایم. ملګرو ټیلیګرام چینل څنګه چې ګورئ په خپله هم دوی وایي چې تاسو کولی شئ اوس له چینل پیسې وګټئ. دغه لپاره باید ملګرو لومړنی شرط څه ده، هغه دا ده چې تاسو باید په ټیلیګرام کې یو دانه پبلیک چینل ولرئ. ملګرو تاسو باید په ټیلیګرام کې پبلیک چینل ولرئ او دغه چینل کې باید تاسو زر دانې سبسکرایب ولرئ، یعنې زر دانې کسان باید صرف ستاسو چینل کې سبسکرایب واوسي. نور ملګرو خاص شرایط پکې نشته، د ویډیو پکې نشته، واچ ټایم پکې نشته، بل څه نشته. یوازینی شرط دا ده چې تاسو باید زر دانې کسان خپل چینل کې فالوور ولرئ او ټیلیګرام بیا راځي کله چې ستاسو زر کسان پوره شول تاسو ته د مونټایز آپشن درکوي. څنګه چې ګورئ زما چینل ته مونټایز آپشن ماته فعال شوی، نو بیا موږ ته مونټایز آپشن ټیلیګرام راکوي او کله چې زموږ پوسټونه ملګرو وایرل کیږي، یعنې کتونکي پرې راځي، تر 800-900 کتونکي راځي زموږ په چینل، ټیلیګرام راځي زموږ په چینل باندې ایډز شروع کوي. ایډز هم ډېر ساده ایډزونه دي، د ویډیوګانو په څیر نه دي، صرف یو لیکنه راځي زموږ د خطو لاندې. ایډز هم چاته آزار نه ورکوي، یعنې ډېر ساده ایډزونه دي. نو ټیلیګرام په دغه شرایطو پیسې ورکوي او وډرا هم مستقیما ټون کیپر وایلټ ته کیږي. څنګه چې تاسو وینئ وډرا مستقیم په ټون راکوي. 10 دانې ټونه چې کله تاسو خپل چینل کې دلته د ارننګ برخه کې دلته ستاسو ارننګ ښیي، کله چې 10 ټونه تاسو برابر کوي مستقیم تاسو ته دلته د وډرا آپشن درکوي. د وډرا آپشن درکوي، کولی شئ ټون کیپر ته مستقیم وډرا ترسره کړئ او همداشان سټار څوک تاسو ته درکوي، سټار هم بیا کولی شئ مستقیم وډرا کوي. نو دغه د دې شرایط ملګرو چې صرف زر کسان باید تاسو چینل کې ولرئ او بیا بعد له هغې نه ستاسو چینل تاسو ته دغه د مونټایز آپشن درکوي او کله چې ستاسو کتونکي ډیر شي بیا ستاسو په چینل ایډز یا اعلانات شروع کیږي او دلته تاسو ته ګټه هم شروع کیږي. نو څنګه چې ګورئ زما چینل اوس مونټایز شوی، خو صرف اعلانات پې نه دي شروع او فعلا کومه پیسه ترې ماته نه راځي. د دې اعلانات به هغه ټایم شروع کیږي چې کله زما په چینل کې لږ کتونکي زیات شي، یعنې 2000 او 3000 ته لاړ شي. که څه هم چینل مونټایز ده، خو د اعلاناتو لپاره به بیا موږ انتظار کوو چې زموږ چینل یو څه شي، پیشرفته شي. نو اوس راځم تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ اوس د پیسو والا چینل جوړ کړو او څه سیټینګ او تنظیمات لري. د دې کار لپاره به تاسو خپل ټیلیګرام واس کوئ، دغلته ګورئ دا د پنسل په نښه، په دې به کلیک واخلئ او دلته دا ګورئ نیو چینل، په دې باندې به کلیک کوئ. دلته به اوس خپل چینل ته نوم ورکړو. مثلا زه ورکوم FG، مثلا FG BTC، دغه ډول یو نیم. دلته ډسکرپشن ده د خپل چینل لپاره، یعنې د چینل توضیحات ولیکئ. مثلا زه غواړم لیکمه دا چینل د آنلاین، صحیح تاسو هر څه لیکلی شئ ملګرو، آنلاین پیسو ګټلو لپاره دی. یو ډسکرپشن کې هر څه لیکئ ملګرو، ستاسو خوښه ده. دلته هم د چینل لپاره فوټو یا عکس انتخابول دي. زه مثال په ډول راځم، دغه ډول یو عکس ورته انتخابومه. تاسو کولی شئ هر عکس انتخاب کړئ ستاسو په خپله خوښه. نو چینل ته مې عکس هم انتخاب کړه. دلته به اوس دا د سیو آپشن ووهو، دا به ذخیره کړو. دلته اوس دوه آپشنه موږ ته راځي، پبلیک چینل او پرایویټ چینل. موږ به لومړنی هم دا پبلیک چینل وهو او دلته به یو لینک د خپل چینل لپاره جوړو چې په همدې لینک بیا کولی شو موږ خپل چینل ته خلک راوړو. زه مثلا د لینک لپاره دلته یو سیز لیکم دغه ډول. نو تاسو چې هر لینک غواړئ لیکلی شئ. چې دا موږ ولیکو، پورته به بیا یس ووهئ او دلته به اوس دغه آپشن ووهو. دا ګورئ زموږ چینل به جوړ شي. نو دغه د زموږ چینل جوړ شو، یو سبسکرایبر لري. اوس چې چینل مو جوړ کړه به شو لږ د خپل چینل کې ایډیټینګ ترسره کړو او چینل به برابر کړو. دې کار لپاره به پنسل په نښه کلیک کړو
نو دلته به اوس ملګرو د چینل سیټینګ دي. صحیح ده. تاسو ځینې سیټینګونه خپل چینل کې وکوئ. مثلا راشئ خپل چینل ته یو بل اډمین انتخاب کړئ، همداشان ریاکټونه ورته مدیریت کړئ، چې کوم ایموجیانې یا کوم ریاکټونه خلک تاسو پوسټونو ته ترسره کړي، او لاندې نور آپشنونه هم دي چې کولی شئ بیا خپل چینل کې ایډیټینګ وکوئ او دا ټول جوړ کړئ. اوس نو زموږ چینل خو جوړ شو، دا اوس زموږ د پیسو ګټلو چینل ده. اوس چې کله ملګرو زموږ چینل 1000 کسان سبسکرایبر ترلاسه کړل، دلته بیا موږ ته د مونټایز آپشن راکوي. د دې کار لپاره بس سټیټس ووهئ. دلته ګورئ فعلا مونټایز آپشن زما د چینل کې نشته، دا اوس مې جوړ کړ. نو چې کله تاسو 1000 کسان فالوور پیدا کړل، ستاسو چینل څه کوي؟ مونټایزیشن آپشن ترلاسه کوي. لکه زه راشم خپل اصلي چینل ته، دا چینل زما اوس مونټایز آپشن لري. دا ګورئ بیلنس آپشن ورته فعال ده. نو دغه ډول تاسو ته بیا دلته مونټایز آپشن راځي، او چې مونټایز نه وروسته تاسو ته اعلانات هم ولګېدل، نو بیا بعد له هغې تاسو ته پیسې ګټل شروع کیږي او ستاسو بیلنس مستقیم په دغه ځای کې تاسو ته ښیي. فعلحال څنګه چې مې ویل زما اعلانات نه دي شروع، ځکه 0 ټون کوین ده. نو چې تاسو اعلانات شروع شول، نو بیا تاسو ته دې کې ګټه شروع کیږي. او ګټه یې څنګه ده ملګرو؟ په هرو 3000 ویوزو، یعنې ستاسو هر پوسټ، هره لیکنه چې 3000 ویوز وخوري، تاسو ته نږدې $1 درکوي. صحیح ده. څومره چې ما اورېدلي دي دغه ډول یو حساب ده. نو دغه ډول تاسو بیا خپل چینل کې پوسټونه کوئ، لیکنې کوئ، شعرونه لیکئ، هر څه اچوئ، فرق نه کوي. ویډیو نه غواړي، صحیح ده، ویډیو ته اړتیا نشته. نو ستاسو په چینل به بیا تاسو ته پیسې درکول کیږي. او پیسو ایستلو طریقه هم اسانه ده. په راتلونکي کې که وشو تاسو ته به په هغې برخه هم ویډیو جوړه کړو چې څنګه له ټلیګرام چینل پیسې ولیږو خپل ټون کې پرته. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. او که چېرته کولی شئ واقعا یو چینل جوړ کړئ او په هغه کې فعالیت او نشریات کوئ، ځکه دا تر ټولو اسانه کار ده. له یوټیوب، فیسبوک او له دې ټولو نه د ټلیګرام څخه پیسې ګټل